په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړي لواء قومندان محمد ایوب حسین خیل پر موټر نن شاوخوا 11 بجې د بېسود ولسوالۍ اړوند بنغرو سیمه کې ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کړې چې له امله یې یو ملکي وګړی وژل شوی او د هغه د یوه ساتونکي په ګډون 4 تنه ټپیان شوي دي. په سیمه کې عیني شاهدانو انعکاس ټلویزیون ته د پیښې په اړه داسې وویل: بس دې ځکه موږ وختو دغه یو ټانګ وخت دویم چې وختو ایم بي بس یو واره لکه خوانه موږ را روان بيخي سره خوا په خوا شول. موږ هم د مخکې ټیر په جام را وخت هغه مخکې ټیر نه وخت او غړ شو بس غړ شو زما ډرایور ولګید ما سره ډرایور ناسو نو یو ناصافي او درسو زه خپل بره وجره کې ومه چې بلاندې را کوشم د خدای فضل هغه خو بچو او نور دغه تاسو خلکو جواري خرڅول او هغه پکې په شهادت ورسېد او ویل کېږي چې څلور کسان زخمیان دي. د ننګرهار د والي بیان دوی په پیښه کې یو ملکي وګړی وژل شوی او د هغه د یوه ساتونکي په ګډون 4 تنه ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د سرحدي پولیسو قومندان له چاودنې روغ وتلی. د سرحدي پولیسو د لومړي لواء قومندان جنرال محمد ایوب حسین خیل چې په 90 ډوله موټرې چاودنه شوې په دې پیښه کې د هغه یو ساتونکی ټپي شوی دی. خپل حسین خیل چې کوم زیان نه دی اوښتی خو یو کس چې هلته نږدې جواري پلورل دا شهید شوی دی. همداراز یوه مېرمن یو ماشوم او یو بل کس په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورد د جلال آباد ښار په زړه کې یوې چاودنې د 2 پولیسو په ګډون 15 تنه ټپیان کړي وو.